دا اورنګزیب بادشاہ کې عالمگیر اورنګزیب په دې تمو چې ماته ملوشي دا راکشي کو کبرجنو بدماشو او غلط خلق سره بکې ناشته ده پاسه ده او اورنګزیب عالمگیر با نیکانو سره او عالمانو سره ناشته اجستبیته او پلانم په دې سوچ کې چې باچی چاله ورکړ اوس دا لګیاري په کوشش کړي اورنګزیب هم لګیاري چې د پلار کم نږدې دوستان دی هغه ته رجوع کوي چې د ما پلار ته وایي چې د بادشاہي ماته راکړي دا راشقوم لګیاري هغه وزیرانو ته چې کم د پلار نږدې خلک واغې ته وایي چې د ما پلار ته وایي چې سپ مالې راکړي سپارښتنه شروع دي د پلار تقرب هم شروع دي او چې سره بادشاہ د حاصلولو طریقې دی هغه ټولې کوي او د خلکو نه دعاګانې مغواړي نو دې دارا شکوه ته چوي چې پلان کیږي کې یو ډېر نیک سړی دی عالم دی او بزرګ عالم دی او هغه لار شه چې دعا ده تو کې نو کده ته اوکړه دوانو رنگي هغه چې چاته هم د اخلاص نه دعا کړې ده نو بس خدای پاکي قبلې نو دارا شکوه ولا ورغه هغه دغه سناسته چې دارا شکوه ولا ورغه او ولا پاسې ځکه چې د بادشاہ زوی شهزاده دی احترام یې ولو کو را پاسې ور ترغاړه او مصلی پرتاوه او ته وی دارا شکوا شهزاده سے په دې مصلی کې نه هغه وینا سے ستا په مصلی په دې نشم کې نه ست هغه ستا مصلی رستا جانماز دی رستا په جانماز نه کېنم وی کېنم منت تکم ته زما د بادشاہ دوی کېنا دی نه سیب نه کینم ستا ته مخ کې په ګونټو کینم هغه مطلب خدای چې دا خو نیک سړی دی عالم دی نو چې دا عجزیو کوم ته بدواو کې بادشاہي بل پلار ملوي هغه ته بیا وای دا شکوه د ما په دې جانماز کینا تر بادشاہ دوی وینا درې ځله وته وي خدای کینا ناستو نو بیا هغه عالم بزرگ په خپل جانماز په خپل کینا او دی وته تحیات په شکل کې مخامخ کیناستو خوای کنه دارا شکوا صاحب سل راغلی وی تعالی دې راغلی ما چې ته ما ته دعا وکې او د پلار د بادشاہي ما ته ملوي بیا خو مې دل درکوله ته پکې نه ناشته کنه هغه مې درکوله کنه الله خو نږدې دې ما ټکی تا په یو ټکی خدای خبره مانی نو ما خو درکوله ته خو کې نه ناشته کنه نو خو خبر اخلاص شو نو خو درې دل بادشاہي درکوله نو ته خو کې نه ناشته خبر اخلاص شو دارا شکوا پوي شو چې دا خو د کمال ټکی ورانه لا رور میں خبر نشی اورنگزیب خبر نشی دا خبر شو اگر آگے وغیر پکین و قصہ کلاسی گی چاہتا اورنگزیب عالمگیر خبر شو اگر تم چاہوئی کہ ال تک یو بزرگ عالم دے نیک سڑے دے خلینا چو کم خبر خیجی خدا پاکی پورا کئی ہے دا نبی علیہ السلام گوری فرمائی رب اشعص اغبرا لو اقسم علی اللہ لابرہو ویڈے کرتی یو سڑی بھی ظاہر ڈاول ڈال بے برابر نہیں دولی په پیلوتی سر به مببری او که په خدای قسم وکړه چې قسم نه چوت په دا ټکی باران کېږي نو په دې شین اسمان کې به خدای په دې قسم کې دروغجن نه کې خدای به باران کوي دا باز انسان د خدای نه خبر ودی کنه پورا کوي الله پورا کوي خدای نه خبره وته پورا کوي دا سمخ کې ما یو واقع کې ذکر کړو هارون رشید او زبیده په لار روانو داغي په زمانه کې یو مجذوب بالول نو مې بالول پس مکه لګیا دي کرخه مرخه راخکاږي هغه په جنده زبیده ورته وی چې بالول سکه به جنت محل جنت کې کورونه جوړو وی جوړ کړی دی یو وی په سو خرڅه وی په 10 روپے زری ولا 10 روپے ورکړي وی دا زما شو په جنت کې کوراوي داستا شو هارون رشید له پروانه ساتل اهلی ونه سره چې شپش هارون رشید خوبین کې خوبینی یو جنت ته خشته محل دی پکې زبیده وسره ده نو دې محل ته راتلو کوشش کوي نو فرشتي ته مزه څه دي سکه وی دا محل ته مې دا ستانه دی د زبیده دی دا 50 روپے پرون زبیده غشته دی زه ستانشتا بده واپس هارون رشید به دا 10 روپے کې خو کمالو چې راویښ شو کنه نو بیا زبیده ته وی ما خدا غزي خو بولی الکه زکه چې ورشو چې 50 روپے د زم یو کو عالم په جنت کې نو چې په ورل هغه بیا لګیا دی بالول او کرخه راکاږي نو هارون چې بالول اسکه وی جنت کې کورونه جوړوم وی جوړ کړی دی یو وی پسو خرڅه وی ستا پټوله بادشاہ ټوله بادشاہ را کول چې در کوم غنی نه وی پرون دی 50 روپے خرڅاو او نن پټوله بادشاہ وی پرون نه لیدلې سودا او نن لیدلې سودا ده پرون نه لیدلې وا
نه د لیدو سودا ده، نه لیدل خو خلک په ارزان هم کوي که نه، او چې وویني خوښه چې نو بیا ارزانه نی بیا ګرانه شي. نو دا نیکان خلق بعالمان بزرگان خلی نه خبر اوخیږي خدای پوره کوي. نو هغه دا شکوه وی چې یاره شیخ ورانګر وای اورنګزیب خبر نشي، ارور خبر شو اورنګزیب چې دغه یو خدای له نه خبر چې دی ولته نه دی، خدا دې وته پته ولګېدل چې دغه یو عالم دی بزرگ سره دی. زه ولا دی ولا راغی چې راغی عالم بزرگ ته اورنګزیب هم د بادشاہ زوی شاهزاده دی، دی وته پاسه په دې مصالحه راځه کېنه وینا نه سیب نه کېنه دا غستا مصالحه ده د به مخامخ درته کېنه. بیا وته وی نه نه بادشاہ زوی کېنه، خو چې په دویم ځل وی نه اورنګزیب کېناسته نو مصالحه کېنه چې کېناسته نو دی عالم ته وی دی بزرگ وته وی اورنګزیب عالمگیر سره راغلی وی دی راغلی چې دا وراته وکا چې د پلار تخت او تاج راته ملوي، تخت او تاج هغه بادشاہ یاد کړی و د تخت او تاج دوه څه یاد کړ. نو دا بزرگ عالم وته وی تخت درته ملاو شو کنه نو سکه تخت ملاو شو ویل چې تاج امراته ملاو شي کنه وی تاج زمالاس کې نه دی تخت زمالاس کې ملاو شو. بس الله نو ما خبر او منه او شو خبره او تاج د هغه سړی په لاس کې دی چې تا ته دا او 10 د پارا لوټه ډکې او بدر تاج آیا غلام جی خو بزرگ نیک او ها اجماعت او 10 د پارا لاسونو پوت او باچي تاج دا په لاس کې دی. دا مو قصاصانه شو چې څنګه غلام ورته مکه او 10 والا غلام راغی لوټه وته ډکټلا او دی لاسونی دی نو د پټکی کوس کو دی اورنګزیب او اخواته کې خو چې پټکی سین کوس کو او دسو کنه غلام ته وی بچي دا پټکی روچت کو دما په داسره کېده وی بچا سلام لاس کې بدر کم تی خپل نه نه ما په سره کېده بادشاہ سلامت دا پټکی براوالم ستا غلامم د دې قابل نه چې ستا په سر کېده زه دې قابل نیم چې ستا مبارک سر باندې پټکی کېدم دا پټکی خو لوی خلک په سرونه کېږي لکه به دستار بندۍ کې چې مونږ طالبانو ته پټکی کېږو نو خو مشرانو ساده کېږي کنه دې قابل نیم چې ستا په سر پټکی کېدم دا به صاحب تاسو له لاس کې درکم او تاسو یې کېده وی ته دا ما په سر کېده نو پټکی او چت او په سر یې وته کې خاود وی ز تاجم ملاو شو غالک ورته وی وی تخت خو پرون ملاو شو او تاج نن درته ملاو شو خو دا هغه مولا دې خدای داسې کی وی د مرادونه پاش کړل وی او ما کاسه شو بادشاہ خدای اورنګزیب عالمگیر دا ورګ نو بعضی وخت خدای ته چغه او درخواست بکې او بعضی وخت بل کې یو خبر راشي ابم خدای اوري ابم اینی یعلم ما فی صدورکم ستاسو پسینو کې چې سپرا تلی الله ته خبردار الله علیم بذات الصدور ما ته خو چې په خلیو وینو زبا ورم کنه او کله کې کوم چې ستا پروتي نو ما ته داغه پته نه لګي د کشف خواندانو ته بعضی وخت الله خو بعضی وخت یې ته مونږ کشف د چا په اختیار کې نه کله وته خدای خو کله وته الله نه کوي لیکن الله بادشاہ انی قریب تا ته نږدې خلینا بری خبره نیوته دا خلینا او لکه به خبر راغلی او الله عزت خبردار نو الله نږدې په مکه مکرمه کې د بیت الله په خوا کې یو درې کسان ناستو یو اسخرو دوی زمانو او یو د قریش دو د ثقیف ته خاندان یا یو د ثقیف دو د قریش درې والا ناشتي او هغه یو بل ته وی چې لکه زمون خو خدای پاک ښکارا خبره اوري او پټه چې به اوري او کبه پټه نه اوري او چې د ښکارم اوري او کنه اوري ابل استاسه خیال دی ابل چې را د ښکارا خو اوري دما خدا چې موږ ښکارا خبره کو الله یې اوري او پټه خو نه اوري. اوس نبی علیہ السلام لری لګیاري طواف کې هغه د دین نه خبر دا بل ورته وی چې نه چې زمون پټه اوري او شترا سره نه اینو یې نه زمون ښکارا اوري او شترا سره نه اینو یې نه نو پټه به ما اوري ګوري فورن قرآن شریف کې په نبی علیہ السلام الله پاک آیات نازل کړ دا درې کسان لګیا دي په دې سوچ فکر کړي یو یې دواړه نوري یو یې ښکارا اوري او پټه نوري بل و چې شته خو نه چې ښکارا اوري او پټه بم اوري ورشه ورته وایا
چې الله تاسو ښکارو پټ سکے چې تاسو په کوټه کې دنه بربند ناست یې نو بیا هم ستاسو نه خبردار او ستاسو په زړه کې کوم شی تېرېږي هغې نه رب العالمین خبردار. اذا سألك عني عبادي فإني قریب نزدې الله لري د دومره کائناتو مالک د دومره کائناتو بادشاہ هغه لري نه هغه نزدې وي هغه نزدې موري او هغه لري ماوري. په یو جهاد کې صحابه کرام روان دي او چې په غونډه به ختل نو دی به الله اکبر الله اکبر په زور به وازونه کول. نو نبی علیہ السلام مبارک ورله आवाज ورکړه چې نرمیو کې اربعوا علی انفسکم نرمیو کې دا څه کوي چې کوم جوړی کړی ولې نرمیو کې چې الله ستاسو پټي موري انه قریب مجیب نزدې دې درتا او پټي موري نو چې ولې وخت الله مړه خراب کړي. یو صحابي وی زو سره په ساوي شاته سورم نو ما ویلا حول ولا قوه الا بالله. نبی علیہ السلام غوریدل بما ته وی چې د جنت د خزانو یو خزانه درته نه کې مې د الله رسول او خایا ویلا حول ولا قوه الا بالله د جنت د خزانو خزانه ده. علماء معلومه چې ګوره جهر مطلقاً ښکارواله من نه شو ځکه چې هغه اوخ والا شاته ناس هغه ښکارا ذکر وکړو خو هغه ډېر زیات چغې واله نغوی ته وی چې دا جهر مفرد دا ډېر چغې مو ده الله مړه خراب وي. تو سوی چې ګنې رو اویم نو ابا نوري دا چې ډېر چغې وام نو ابا اوري نه پټه موري ادعوا ربکم تضرعا وخفیا الله ته چې چغې وهه نو پزاره وهه او پټ وهه پټ الله ستا ښکارم اوري او الله ستا پټم اوري الله دروازم اوري الله د شپېم اوري الله په پښتون پیږي په عربیم پیږي په انګریزیم پیږي الله د ماشوم په چغم پیږي او د بوډا په چغم پیږي. الله نه یو شی پټ نه دی دا ټول جبه الله پیدا کړی دي دا ټول انسانان الله پیدا کړی دي. یو کتاب کې مې یو واقعه لیدلې و یو بت پرستو او بت تناستو بت صنم وای په عربی کې پسواد صنم او جمع اصنام راځي نو دی لګیا دی هغه بت ته فریاد کوي یا صنم یا صنم یا صنم اے زما خدایا ابوت ته وای صنم نو سترګې ورغلې خوب ورغې نو په خوب کې د صنم په ځای ته لفظ د صمد وته یا صمد صنم په ځای یا صمد د الله نوم دی اوس اے بے نیاز بادشاہ اے حاجت روا بادشاہ نو چې ویا صمدو نو فورا الله आवाज ورکا ولی بندا ولی نو فرشتي وتوي خدای خله خطا جوا هغه صنم بوت ته چغوالا خدا صنم په دې ته سمد دخلې نه وته نو الله کافر دې ټول شپه بوت ته تیرا کړی دا هغه نه غواړي او چې سخلینه غیر اختیاري خله خطا شو صمد وت نو تا ول आवाज ورکا الله وتسوي الله وی چې هغه بوت ته ټول شپه نه ټول کال چغه واله او بوت ول आवाज ور نه کړ نو که غیر اختیاری پتیر کې خلینه د مانم او خطا او زم आवाज ور نه کوم نو موجود کې به فرق شي موجود کې به څه فرق خدای پاک هغه سړی ته هغه یو ټکی نه ایمان ور نصیب کړ غیر اختیاری خلینه و غیر اختیاری او خدای پاک هغه د ایمان او د اسلام سبب وکړ نو چې مون قصدان خدای ته چغه یا الله یا الله یا الله یا الله او په دل کې بیا چغه وي او جاله وسره په جړه مل لري عزت خوشالي او بیا د شپې ورته چغه وي د شپې بیا ډېر خوشاليږي او بیا د شپې په اخره سکه ورته چغه وي او یقین دی چې پیغمبر علیه السلام د قران شریف آیات ماته ویلې دي اذا سالك عبادي عني فاني قريب بندگان زما متعلق تا سوال کوي زور نږدې نو خدای بیا منی ښا پیغمبرانو دا چغه خدای ته والي دي په سکندونو کې ورته الله مدد راغلی صحابه کرامو دا چغه الله ته والي دي په سکندونو کې د الله مدد راغلی نو زما د خبره خلاصه شو دا د عقیده خبره ده دا ولا خبره نه ده دا عقیده خبره ده چې الله نږدې دی الله څه دی
نزدې دی او هر چا ته نزدې دی او د هر چا فریاد اوري او هر انسان له پکار دی چې په تکلیف او مصیبت کې الله ته چغه وایي او عقیده هم دقه ولري چې خدای نزدې دی الله لرې نه دی بس دا عقیده دی ولرله نو بس بیا بېغم اوسه بیا اس فکر او سوچ چې ونه کې بیا به خدای ستا دعا قبلوي او دا صفت ما سوا د الله نه د بل چا نشته دا صفت ما سوا د الله نه د بل چا اوس ته ما ته دې وخت کې نږدې خبره اورې خو که ته لاړې او هغه سړک ته ورسېدې نو بس بیا دا صفت ختم که ته ما سره نږدې ناستې خبره به واورې خو که ته اخوا شې بیا به یې نه اورې او که ته دروازې وي نو ته به واورې خو که شپۍ بیا به واونرې او که ته ویښې خو واوبرې او کودې بیا به واونرې او که توجه دې ما ته نی نو بیا به هم نه اورې او خدای پاک داسې نه دی نه ولا خوب راځي نه ولا ستړی راځي نه پام بل خوا بدلیږي هر وخت اوري او د هر چا اوري نو دا به زمونږ عقیده وي الله دې زمونږ ټول مشکلات په خیر او په خوشحالۍ باندې بدل کړي حضرت آدم علیہ السلام رب العالمین پیدا کړ د طور اسحاق خټې نه الله آدم علیہ السلام وجود جوړ کړ او دې پیدا کړ چې کله پیدا کړ نو رب العالمین دې کې اوس د علماو څه اختلافي اقوال دي خو زه بس تاسو د پوهې دپاره چې تاسو پې پیښې هغه اسانه توجیه درته وکړم هغه د طالبانو درته نه کوم رب العالمین دا فرشتې هم کېنولې او دا آدم هم کېنو او بعضې څیزونه یې ورته وښول نو هغه څیزونه داسې وو چې هغه د فرشتو په علم کې نه راتلل او د آدم علیه السلام په علم کې راتلل هغه زده کولی شو او فرشتو نه شو زده کول لکه زه به د هغې یو مثال درکم لکه غم شو لوګه شوه موروالی شو خوشحالي شوه اوس فرشتې په دې نه پوهېږي په هغې لوګه خو نه راځي په هغې تنده خو نه راځي هغې لوګې تندې نه څه خبر دی په هغې پریشاني خو نه راځي هغې د پریشانۍ نه څه خبر دی او آدم علیہ السلام په دې امورو په دې ډوډۍ او په خوراکه خو که جنت کې هم پیدا دی نو جنت کې خو ټیک ده چې لوګه نه راځي لیکن د خوند لپاره خلک ډوډۍ بخوري موړوالی خو راځي که نه تنده خو په جنت کې نه راځي لیکن د خوند لپاره به خلک په جنت کې اوبه څکي نو هغه د تندې ضد خوب راغی که نه چې موړوالی دی نو دا قانون دی چې یو ضد راشي نو په هغه خلک پوهېږي څه ناڅه خوشحالي آدم علیه السلام ته میلو شوه او ډېره خوشحالي ورته میلو شو په جنت کې خوشحالي نور هم زیاتېږي ځکه هغه کیفیتونه چې هغه انسان د هغې ادراک او د هغې پویه حاصلېدله او د فرشتو په هغې نه پوهېدل هغه څیزونه یې ورته وښول علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين نو یوازې آدم علیه السلام ته نه دي ښودلی د فرشتو ته په شریکه یې ورته وښول خو علما لیکي چې د آدم علیه السلام ذکر وشو او د فرشتو ذکر ونه شو په دې کې حکمت ده چې د علم کومه فایده وه هغه آدم علیه السلام حاصله کړه او فرشتو حاصله نه کړه بعضې حضرات وایي چې دې کې مختلف توجیحات دي خو زه راته هغه اسانې ویم چې تاسو پې پیش تحقیقي ګران دي د طالبانو درته نه ویم او بعضې حضرات وایي چې نه دا د فرشتې خو د مخکې نه الله پیدا کړې وې نو هغوی سره چې متعلق کوم څیزونه او ورته الله په زړه کې مخکې نه اچولي او آدم علیه السلام یې وروستو پیدا کړ نو ده سره چې کوم څیزونه متعلق دي نو هغه هم درته هم خدای پړه کې واچو لکه ماشوم چې خدای پیدا کړي نو مدرسه کې د سبق نه ویلې خو دی په لوږه پیژني او د مور په سینه راښکلو دی پوهېږي چې د مور سینه به څنګه راکاږي دا خو ورته چا چل نه دی ښولی دا الله ورته په زړه کې پخپله اچولي یا د جړا چل ورته خدای پاک ښولي چې دی بیمار شي تکلیف شي نو دی جاړي یا مور ته لاسونه ورچول په دې باندې دی پوهې دی خپې اړقول په دې پوهې دی چې ګرمي وشي یخني وشي نو دی جاړي په دې پوهې دی دقرنګې فرشتو سره چې کوم څیزونه متعلق وو الله ورته زړه کې اچولي او آدم علیه السلام سره چې کوم څیزونه متعلق وو هغه ده ته خدای پړه کې ور واچول د آدم تخصیص یې ځکه وکړو چې دې وخت کې ده ته واچول فرشتو ته یې مخکې اچولي دي نو الله اوس د ټولو نه امتحان اخلي انبئوني باسماء هؤلاء دا څه شی دی دا څه شی دی دا څه شی دی هغه څیزونو تپوسونه یې ترې وکړل چې هغه فرشتې سره د هغوی اړو څه تعلق نشته او نه فرشتې پېژني او نه فرشته جواب ورکولی شي او حضرت آدم علیه السلام د یو څیز فرفر جواب ورکړ په جواب یې ورکړ وګوره وی انی اعلم ما لا تعلمون فرشتو ته وایي زه پوهېږم په هغه څیزونو چې تاسو په هغې نه پوهېږئ
زه اصل کې دې دپاره دا آدم نه پیدا کوم چې دې فقط زما عبادت وکړي، دا خو به کوي اخو به په مقرروم خو دې صرف دې دپاره پیدا کومه چې زما دین او زما احکامات او خلیفه شي هغه مخلوق ته ورسوي، او هغه رسول به اله کېږي چې د خپله پویه حاصله شي، د علم وي چې د یو سړي علم وي نو بل ته به دین ورسوي، که د یو سړي علم نه دی به بل ته څه وښیي، لکه ما مونځ زده کړه زه به بل ته مونځ وښیم، او چې ما مونځ نه زده کړې بل ته به څه وښیم، ما د حج احکام زده کړي دي نو بل ته به ورسوم، او چې ما په خپله د حج احکامات نه زده کړې په حج نه پوهېږم بل ته به څه ورسوم. یو سړي د دې حج په دې لومبۍ ورځ باندې د مینا په دې لومبۍ ورځ تاسو د الله ټول بوت دی کي هغه 3 کاره کول دي. لاول جمر عقبه ورته وایي غټ شیطان دا پښتانه دا ولي غټ شیطان په وکانو. دویم نمبر بیا ورپسې ذبح کوي، دم شکر ورته وایي الالا. دریم نمبر ورپسې سر خري حلق ورته وایي، او څلورم نمبر بیا ځي طواف زیارت لا. خیر هغه په دغه ورځ هم کولی شي سنت دی، په سبا هم کولی شي، په بله ورځ هم کولی شي. د دوو کسانو یو بل سره جګړه راله، یو ورته وایي چې دا شیطان به مخکې ولو سر به وروستو خرایو، بل ورته وایي چې نه سر به مخکې خری شیطان به وروستو ولې. جګړه جوړه شوه، دواړه امیان دي، پته ورته نه لګي. یو سړی را روان و برګ رومال یې سر نه تاو کړی، نو اکثر هغه زمانه کې دا برګ رومال به حاجیانو سر نه تاوه. پخوا چې به حاجي د سر نه د حج نه راغی مونږ ته یاد دي چې رابغې نو څو ورځې به یې سر نه برګ رومال تاو کړی، دا به ردی نه خو که څوک بیلمراشي کې دی پکې پېژنې چې دا حاجي صاحب دی. نو دا اوس د دې غریب حج اوس نه دی کړی چې برګ رومال د سر نه تاو کړی دی. په دې ګوندلو دې میله کې چې دا کم څاروي خرڅوي دا ټیکهداران، نو دوی حجونه نه کړی خو سر نه برګ رومالونه تاو کړي. نو دې اوس غریب حج نه دی کړی برګ رومال یې سر نه تاو کړی دی، او خلک ورته هسې حاجي صاحب وایي. او چې دې دواړو دا سړی صحیح که هلکه وایي دا شیطان به مخکې ولو، بل وایي نه ذبح به مخکې کوو. وایي هغه د حاجي صاحب راغی ورېږه د هغه نه به تپوس وکړو چې هغه څنګه رانږدې شو. حاجي صاحب وایي دا د اختر په ورځ به دا شیطان مخکې ولو او که دا ذبح به مخکې کوو. اوس که هغه ورته وایي چې حاجي خو نه یم خو دغه یې خرابېده، پوزیشن یې خرابېده. هغه ورته سټ داسې وګرو، یاره وایي ما ته دا غځې خبرې مه کوې بیا ما له جړا راځي. ګوره هوښیار سړی دی ته وایي ما ته دا غځې خبرې مه کوې بیا ما له جړا راځي، ځان یې په دې خلاص کوو. اوس هغې خوار حج نو کړی سي برګ رومال تړلی، نو هغه له بل ته به څه ووایي. نو قانون دا دی چې تا له خدای کومه پویه درکړه، نه پویه به بل ته رسی که چې پویه دې نیسه به ورسی. نو حضرت آدم علیه السلام ته الله خلیفه دی، د خدای احکامات به امت ته رسوي، مخلوق ته به رسوي، نو اله به رسوي چې پویه خو یې وي که نه. اوس دا ډیوټي د فرشتو نه ده، دا ډیوټي د چا ده؟ د آدم علیه السلام. د فرشتو ډیوټي سره د هغې له الله نورې ډیوټۍ ورکړي دي، باران کې مقرر کړي دي، په هوا مقرر کړي دي، څه د مور په ګېډه کې په بچي جوړولو مقرر دي، خو ورسره تسبیحات به وایي، سبحان الله به وایي، الحمدلله به وایي. هغې له هغه ډیوټۍ دي، هغوی ته دا ډیوټي نشته چې ته شاه به تعالی مې علم درک او ته کښېنه او درس و تدریس کوه، او یا په ممبر کښېنه او خلکو ته تقریر کوه، او یا په مدرسه کې استاد شه او خلکو ته به دین رسې. دا ډیوټي د حضرت آدم علیه السلام. نو الله وی چې تاسو نه پوهېږئ چې کوم انسان مقررومه به زما خلیفه یي، زما احکام به خلکو ته رسوي، او زما احکام چې خلکو ته رسوي به مولی به عالمي، هغه به عبادت هم کوي ورسره. خو د ټولو نه مخکې د عبادت نه مخکې علم ضروري دی که نه. عبادت بالا کوي چې د مونځ به کله کوې ته چې د مونځ علم دی راشي، حج به کله کوې حج عبادت دی چې د حج علم دی راشي. نو دله مخکې علم پکار دی. نو اوس به پته لګېږي چې زه کوم مقصد دپاره آدم پیدا کوم، هغه مقصد علم دی. ابه تاسو کې زیات دی او که په هغه کې زیات دی. نو چې هغه امتحان یې واخېسته، نو آدم علیه السلام د علم په پرچه کې اول نمبر راغی. اول نمبر چې الله ته څه تپوس کو نو د هغې جوابونه یې ورکړل. او فرشتو ته خو چونکې هغه څیزونه د هغې سره تعلق نه لره، نو هغې په سر ناړو پوی نو جواب یې ورنه کړی شو. الله ځکه وایي انی اعلم ما لا تعلمون، فقط عبادت له نه پیدا کوم خو تاسو زما کوئ.
زی پیدا کوم دی لکه دی به د عبادت هم کوي خو د عبادت نه مخکې به زما علم او زما دین خلقو ته رسوي ملا وی عالم وی د علم په بنیاد رب العالمین آدم علیه السلام له په فرشتو به ترقي ورکړه ولې بیا فرشتو ته الله حکم وکړ چې اسجدو لآدم شابه اوسو د سجده وکړي دا فضیلت د آدم علیه السلام په فرشتو په څه باندې شو په دې نه چې جنت کې اوسېږي جنت کې ټولې فرشتې پې لګیا دي دا فضیلت په دې نه دی چې دی به عبادت کوي دغه وخت کې خو آدم علیه السلام د خدای عبادت هم نور شروع کړی او فرشتې خو په اربونه کربونه کاله لګیا دي د الله عبادتونه کوي دومره عبادت کوي لا یسأمون ستړي کېږي نه پې خوب راځي نه پې ستړی راځي نه پہ تکلیف راځي نه پہ بیماری راځي کومه فرشته چې الله په کم وخت پیدا کړی دا او کومه ډیوټي ولا مقرر کړی دا هغه ډیوټي لګیا دې امکار کوي ورسره د الله عبادت هم کوي نه لوګ شته نه تند شته نه ستړی شته نه بل څه شته او دونه عبادت چې درته نشم په اسمانونو کې نبی علیہ السلام مبارک یو ځل فرمایي وی اتت السما اسمان چنګار کوي وحقت لهان تأت ودا ولا مناسب دي چوچنګيږي ولی یو لږ په اسمان کې داسې نشته چې ماته په فرشته په سجده نه پرتا دون عبادت کوي فرشتے او د قیامت ورځ چې څونه عبادت یې وکوای دا په اربونه کربونه نام زیات کال عبادت او چې د قیامت ورځ شي نو دی به سر پورته کړي د سجدې نه څوک به د رکوع نه سر پورته کړي څوک په قیام د سر یې ښکته کړی دی هغه سر پورته کړي د چا یو ډیوټي د چا بله نو دی به څه وایي سبحانکه خدای ته د هر عیب نه پاکې ربنا یا ربنا ای زمونږ ربه ما عبدناک حق عبادتک الله ستا د شان سره چې کوم عبادت مناسب وګورئ غم دله نه دی کړی مونږ څه عبادت دی لوبې نخریم شروع کړي دی په هغې باندې په خدای پاک باندې د ورځې 15 شپېته احسانه ولاړو چې خدای دا مې دله وکړو روژه مې دله ونیول روژه مې دله ونیول دغه عبادت خو فرشتو کو او بیا ورته وي په سجده ورته پروزی د الله حکم څوک وایي سجده الله ته وه په طرف د آدم وه څوک وایي نه دا تعظیمي سجده وه بس د الله حکم هغه وخت جایز وه پریز ورته سجده ورته وکړې د دغه علم په برکت باندې الله حضرت آدم علیه السلام مسجود الملائکه جوړ کړه د فرشتو مسجود چې هغې ورته سجدې ولګول او د هغه علم په بنیاد رب العالمین حضرت آدم علیه السلام پیغمبر جوړ کړه بلبشر یې جوړ کړه او دنیا ته راکوز کړه د احکاماتو د رسولو دپاره که د عبادت وی خو عبادت خو فرشتې کوي او فرشته به د انسان په شکل کړی وه که نه چې د لاندې ځه او الله سره د بچو د پیدا کېدو بندوبست هم کېدی شو په بله طریقه هم بچي پیدا کولی شو نه علم هغه برکتي څیز دی چې الله د دې علم په پرچه کې حضرت آدم علیه السلام پاس کو فرشتې پاس نه شوې الله د علم په برکت د آدم علیه السلام لویي په فرشتو ښکاره کړه الله د علم د آدم علیه السلام د پرچې په پاس کېدو په خپل هغه په دغه فرشتو باندې د خپل هغه علم اظهار او دغه وکړو چې تاسو ته معنی وي چې نه پوهېږئ زه پوهېږم او د علم په برکت هغه مسجود الملائکه که د فرشتو سجدګاه او د علم په برکت یې وله پیغمبري ورکړه دا یو مثال دویم مثال ته به دله راشم زمارونو حضرت دې کې ډېر مثالونه دي خو زه غټ غټ مشهور درته وایم حضرت یوسف علیه السلام چې کله جیل ته لاړ نو جیل ته د زلیخې د برکته لاړ جیل کې ورسره یو دوه ملګري شو دو کسان یو کس هغه به د بادشاه دپاره جوس تیارول مشروبات جوسونه د انګورو نه او د نورو څیزونو نه میوو نه به یې وکړل بادشاه له به یې ورکړل او بل کس د بادشاه لنګري و هغه به وله ډوډۍ پخوله هغه به ترکاري پخوله دا دوه کسان دغه دوه کسان چې لمسولو د بادشاه د دشمنانو او پیسې وله ورکړې وې چې ته به دا کار وکړې چې ته په ډوډۍ کې زهر واچې او ته به ورته په دې جوسو کې زهر واچې چې دا بادشاه مړ شي هغه چې کله هغه سیس تیاره د ډوډۍ والا خو دوکه شو هغه خو په هغه خپله ډوډۍ ترکاره کې ورته په یو طریقه زهر واچو جوسو والا اړه کې سوچ وکړه چې دې بادشاه خو موږ سره ټول عمر احسانات کړي دي موږ له تنخوا راکوي موږ سره مینه کوي او موږ د ده په برکت باندې الله موږ له روزي رزق راکوي نو ولې ظلم وکړم او وفادار هغه وانه شو اوس چې څنګه بادشاه ته ډوډۍ هم کېښودی شوه او جوس هم کېښودی شو
نو دا جوس والا په بادشاہ نور ابراهیم راغی چیرې ما خو په جوسو کې وته زهر نه دی چولې خو د بل ملګري په ډوډۍ کې به خامخا چولي ځکه چې پیسه ورته میلاو ده او ما ته پته اسنه بادشاہ مړ نه شي چې بادشاہ ډوډۍ ته کېناست نو د جوس والا بادشاہ ته بادشاہ سلامه دا ډوډۍ ونه خوري کې زهر دی ډوډۍ والا وی چې د خوم پیسې اخیستې دي د خوم ویلو چې د بده کې زهر اچوم وته بادشاہ سلامت دا جوس ونس کې دی کې زهر دی بس بادشاہ خو لاول اړه وکړ دواړه گرفتار او اورګه اوس په پته لګيږي تحقیق وکاو ډوډۍ راواغښته او سپیتا یا بل شي ته واچوله هغه خو زهر په کې واقعي ترکارۍ کې زهر په مړ شو جوس راواغښته هغه په سپیا په بل شي اوس کې هغه ایس ورته نه وي بس دا دواړه جیل ته ولېږل انویسټیګیشن تحقیق شروع دی او دا په جیل کې لا په حال پراته دي سزا به وروسته ملاوي تحقیق کوي چې واقعي غلطي یو په یو الزام ولګاو بل په بل الزام ولګاو دواړه چې لاړه یوسف علیه السلام په جیل کې دا ورسره ملګري شو دواړه خوب ولید او څوک فردي خوب یې جوړ کړی خو نه خوب یې لیدلی نو دواړه حضرت یوسف علیه السلام به هلته د خوبونو تعبیر ورکاو اوس یوسف علیه السلام لا چې الله کومه بهتري ورکړې ده په خپل وروڼو باندې هغه هم ګورې په علم او کم علم د خوبونو د تعبیر علم دا ولا خدای پاک ورکړ نو دې دواړو یوسف علیه السلام ته کېناستل او یو ورته وایي چې ما خو خوب ولیده څنګه خوب دې ولیده انی ارانی اعصر خمرا ما خوب لیده چې زه انګور نه چون کوم او د هغې نه جوس وباسم شراب ته جوړوم بادشاه له ورکړم ابل ورته وایي انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا ما خوب ولید چې زما د سر د پاسه ډوډۍ پرتې دي او روانه یوسف د دې خوب تعبیر حضرت یوسف علیه السلام په اول هغوی ته د الله د توحید او د وحدانیت خبرې وکړې او بیا ورته وایي د خوب تعبیر دې دا دی چې د یو ته وایي تا چې وایي چې زه انګور نه چوڼومه ته به خلاصېږي او بیا به د بادشاه په خپل پوسټ باندې واپس بحال کوي په خپل ځای به دې لګوي او ډیوټي به دې ومغوي چې بادشاه له به جوس جوړی او شراب به پیس کې او جوس به پیس کې بل ته څه وایي وایي ستا ته به په سولی کېږي تا ته به سزا میلاویږي دی به بری شي په ډیوټۍ به واپس بحال کېږي او ته به په سولی کېږي او تا وی چې زما په سر ډوډۍ پرتې دي او مارغان د هغې نه ډوډۍ تښتوي داسې چې ډوډۍ وړم او مارغان ته وړي تحمل الطیر منه مارغان ته ډوډۍ وړي نو وی ته به په سولی کېږي او مارغان به یې سر غوښې تښتوي چې هغه کم کس متعلق د خوب نه د معلومه کړه چې دې بری کېږي نو یوسف علیه السلام هغه ته وی وی اذکرنی عند ربک وی ته به بری کېږي او واپس به په ډیوټۍ بحال کېږي نو بادشاه ته لږ ما یاد کړه چې یو مظلوم بې کسه جیل کې پروت دی او څوک پرسان حالي نشته نه مې پلار شته چې د ما تپوس وکړي نه مې رور شته چې تپوس مې وکړي نه مې خورایې شته نه مې رواره شته نه مې تربور شته هېڅوک نشته زه ریښې سپېرې وم ما ته لاس راواچو چورلټې جیل کې د واچولو او بادشاه ته خو پته لګېدلې وه چې حضرت یوسف علیه السلام بې ګناه دی ځکه ماشوم ګوۍ ورکړې وه د سینې د تیر اودونکې ماشوم ګوۍ ورکړې وه د زلیخې د یوسف علیه السلام کمیس لیدلی و که نه چې زلیخې ورپسې منډه واله زلیخې وې دا خو ما ته یې لاس راواچو یوسف علیه السلام ویې نه ما نه مطالبه د ګناه کوله ماشوم د مور پیر اودل هغه د مور هغه سینه پرېښوده وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين کله د یوسف کمیس ته مخکې نه شلیدلي نو دا ښځه رښتونې د دې پې ورته هغې ته ځان بچ کوو نو جامې وشلیدلې وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين او که کمیس د شا نه شلیدلی وي نو زلیخه دروغجنه ده دې ته تښتېده و هغې ته کمیس راښکلی دی نو کمیس یې شلولی دی نو هغه ماشوم چونکې د قوم د هغې نه مو د تېرودونکي و داسې ماشوم خبره خلک مني فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم چې وکت کمیس د شا نه شلیدلی و پته ولګېده ډک مجلس کې د ماشوم خبره دروغ کېدی هم نشي دلیل هم مضبوطو ورته وی چې دا خو د زلیخې ستا ګناه ده ډېره تښتېده یوسف اعرض عن هذا یوسف دې خبرې نه قلار شه بادشاه ورته وی
واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین او هغې ته وایي زلیخې ته چې توبه وباسه معافي وغواړه غلطي ټوله ستا ده. خو بهر کې زلیخې زور لګولو چې یوسف د جیل ته شي. که دې بار یې خلک یې ویني نو ما باندې الزامونه راځي نو جیل ته ولېږي. نو فرسان حال بھی نشتا غالب تو جس چا د خلاصی امید وی اذکرنی عند ربک ما بد بادشاہ تا یاد کی چیو مظلوم بے کسب سو کا جیل کے پروتے تک اس کا ان کی سوک نشتا. اللہ وی خان اوہو تا د بادشاہ تا واسطہ جوڑا کړه چې ما وتا یاد کا دا دې سوکل ته پیغمبر د پیغمبر ډایرکټ نسبت چا سره ای الله سره. ته دا ما پرسان حال نشته ز چې یم زما تپوس والا څوک نشته زه دې تپوس والا فلبث فی السجن بضع سنین و یو اوه کاله به نورم په جیل کې. دا ټکې دی ولې اوس پیغمبر ګناه نه کوي او نه تی ګناه شوې ده لیکن الله خفه شو په دې خبره. زه چې یم نو زه چې یم نو ما نه ولې دغه نه کې ما نه مطالبه کوم زه پوه شه ته پوه شه ستا پرسان حال زما په لاس کې زه به دې تپوس کوم بادشاه ته سپارښونه کې. اوه کاله علما کم و بیش اختلاف لري اوه کاله نورم په جیل کې او واقعي هغه یو سزا شو هغه په سولی که او چې په سولی که نو مارغان وراتل سر نه به یې غوښې ایستلې او هغه بل تحقیق یې وکړ هغه خو به جوسو کې زهر نه اچولې بلکې بادشاه د مرګه د هغه په وجه بچ شو. نو هغه خو ډېر اعتمادي انسان وخته هغه یې واپس په خپلې ډیوټۍ بحال کړ. نو قرآن شریف کې الله فرمایي چې هغه چې کم په ډیوټۍ بحال شو د هغه نه خدای خبره یې راکړه د یوسف علیہ السلام ځکه الله وی تا ولې د تعالی خبره ته یې راشوه. اوه کاله پس بادشاه خوب ولید انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر و اخر یابسات. زه خوب وینم ټپې غواګانې مې ولیدې او سربې مې په خوب کې ولیدې شنه وږي مې ولیدل او اوچ مې ولیدل او اوچ د شنونه تو شوي دي. خلق مال فتوه را کې شابه جواب را کې اغیوی ادغاس و احلام گډوډ خوبونه لري وما كنا بتحویل الاحلام من د خوبونو په تعبیر بادشاہ سلامت نه پويګو چې د اوی جوسو والا تیار شو هو تندیل تصور کو ادمه د جیل دوست خو وکاله مخکې ما ته ویلو چې بادشاہ ته د ما خبره یاده چې خوب یې ولید ورته یاد شو دا سو شو وی بادشاہ مال اجازت راکړه جیل ته مې ولېږه ځکه جیل ته تلل خو بغیر دا تپوس پوښتنې نه کېږي نه اخو بادشاہ داروغه نه به معلومات اخلي اجازت نامه به اخلي ما ولېږه هلته زما یو دوست ډېر خرچه تعبیرونه وباسي هغه نه بدله تعبیر د خوب وانه یوسف علیه السلام لاله اے یوسف ایها الصدیق ما له فتوه راکړه دغسې بادشاہ خوب لیدلی هغه ورته د خوب الوي چې اوه کاله به قحط راځي اوه کاله به فراخسالي وي لاول دا سربې غواګانې فراخسالي ده او دا شنه وږي فراخسالي ده اوه کاله به قحط راځي بیا تاسو دا مهرباني وکړئ چې دا اوه کاله کم فراخسالي وي نو دا وږي او غنم دا محفوظ کېدی غله محفوظه کېدی او غله به ترېشلې خو هغه زمانه کې نه وي خو غوبل کوی به نه جوار به ټکوی نه او غوبل کوی به نه دا به په خپلو وږو کې محفوظ پرېږدی نو په ټوکر کې به یې واچولو او د پاسه به یې لیو که ګیر چاپېره ابه محفوظ پراتو او دقه ستاسو مشرانو د غنم هم کړي دي چې کوم غنم به تخم له ساتل نو موټی به یې ته جوړې کړي موټی به سنبال کې ښودی نو چې کم غنم هغه په هغه موټی کې دن نه دستکې ده لس کاله دې پراتي ابه چینجې نه کوي او نه به هغې ته سپږی وردی دا چل یې ورته وښو بادشاه چې پوه شو چې دا خو ډېر قابله لک دی خوب تعبیر سره راته چله مو ښو وی لاړ شه دا هلک راولې یوسف علیه السلام پسې استاد راغی بادشاه دې غواړي هغه وی دا څه چې ته وځم اوسو زه نه وځمه لاول زما د خبر تحقیق وکړئ چې غلطي زما و که د زلیخې وه چې پته ولګي سبا زمزه خو پیغمبر یم جامه مې داغمنه نه شي لاول معلومات وکړئ چې لاړ زلیخې ته وي رښتیا الوایا ماشوم خو ګوی کړی د خو ته رښتیا الوایا زلیخې وی انا راودته عن نفسه د ماته مطالبه کړې د غلطي زما فاستعصم ځان یې رانه بچ کړی
غلطی زما وه. بس چې دا خبره دنیا ته ښکاره شوه، یوسف علیه السلام لاړ. نو چې لاړ او بادشاه ته ودرېده، نو بادشاه ورته وی تا له وزارت درکوم. اوس دا وزارت یوسف علیه السلام ته میلو شو، د چا په برکت میلو شو؟ د علم په برکت. د علم په برکت وزارت میلاویږي. او الله ولا دا سیستم جوړ کړ. دا علم د خوبونو خدای ورکړو، د علم په برکت ورته وزارت میلاویږي. ګنې جیلي دی او د جیل نه مخکې حضرت یوسف علیه السلام د وزیر مریی دی او بې کسبې څوک جیل کې پروت دی. وزارت میلاویږي د چا د وجې میلاویږي؟ علم د وجې نه. نو وایي تا زه وزیر جوړومه، خوښوه ځان له وزارت. کم وزارت دله درکمه؟ ستا د خوښې وزارت. کم وزیر دې جوړ کم؟ او ته څه وایي؟ اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. مالک وزارت راکې. نو علما لیکي چې وزارت زراعت راکه، ځکه چې دا قصه اوس به قحطونه راځي، نو چې هغه سیسټم دله برابر کم. او څوک وایي چې نه وزیر خزانه، خزائن الارض، وزیر خزانه مې مقرر کا چې زه دله مال محفوظ کم، د قحط به وروستو راځي. خو صحیح دا ده چې خزائن الارض ځمکې خزانې زراعت والا وزیر مې جوړ کړ. انی حفیظ علیم. یو خدا دی چې د حفیظ حفاظت کوونکې مخا کرپشن را کې نشته. خزانه به نه خرابو، ستاسو غنم وغیره کې به نقصان نه راځي. هغه وزیر د ملک د پاره خطرناک دی چې هغه کرپشن کوي او کرپټي. زه به کرپشن نه کوم، دوکه به نه کوم، او خزانه کې خیانت به نه کوم. او دویم نمبر علیم، پویه مې شته. الله راله پویه را کړې ده. اوس د یوسف علیه السلام صفت په پیغمبرانو کې د څو؟ د حسن. پیغمبرانو کې د هغه امتیازي خصوصیت د څو؟ د حسن. لکه داسې ده حضرت موسی علیه السلام چې دی د هغه پیغمبرانو کې صفت ده چې الله سره خبرې کړې دي. حضرت ابراهیم علیه السلام خصوصیت ته خاصه دوستانه ده خلیل الله. او د موسی علیه السلام کلیم الله، نجی الله. د قرنګي د عیسی علیه السلام روح الله. د یو خاص صفت په پیغمبرانو کې چې هغه حسن دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زه بره معراج ته تلم، یوسف علیه السلام مې ولیده. الله دونه حسن ورکړی چې د ټول مخلوق نیم حسن خدای غله ورکړی. نو په کار دا ده چې بیا داسې ویلې وي چې انی حسین جمیل، اجعلني على خزائن الارض اني حسين جميل. ما په ځمکې په خزانو مقرر کولې زه ډېر زیات ښایسته یم او ډېر زیات ښکلې یم. نه، د ښکلېوالي هغې سره څه تعلق نشته. تعلق هغې سره د علم دی. اني حفیظ علیم. زه کرپشن هم نه کوم، زه صحیح امانتګر یم، حفاظت کوونکی یم د خزانې او د فصل، او علیم علم مې شته. نو هغه شی ولا ورکو، د هغې برکت څه حاصل شو؟ ټول سیسټم یې ولا برابر وچلو. قحط راغی نو څوک پې نه شو. او د بار دنیا خلک به مصر راتل غلیله. او بیا فایده دا شوه چې د یوسف علیه السلام رونه هم خدای راوستل، پلار هم خدای راوسته، مور هم الله تعالی راوسته. د مور هم خدای پاک راوستله او پلار هم خدای پاک راوسته. او هغه ټوله بادشاهي د مصر حضرت یوسف علیه السلام ته الله حواله کړه. یا غلامو په مصر کې او یا پورا بادشاہی رب العالمین د مصر حضرت یوسف علیه السلام ته حواله کړه. دا د علم برکت. دا د منځ کې یو خبره درته کومه. مونږ د جومات دپاره ما تېره جمعه هم درته ویلي د جنریټر ډېر سخت ضرورت دی. ځکه مونږ لا خو شمشاد حاجي صاحب د الله تعالی مغفرت نصیب کړي، الله دې په قبر انوار نازل کړي. بچی ډېر خالقان دي. د جنریټر تار هغه مونږ له راکړی دی، دلته هم تار راوستلی د جنریټر، خو په هغې باندې یو خو فاصله ډېره زیاته ده او چې پکې پې لږ زیات ولګو نو بیا هغه کار نه کوي. نو اراده مو دا ده چې مونږ دلته خپل یو جنریټر د جومات لا جوړو. او په هغې ډېره خرچه راځي که نه، ډېره خرچه پې راځي. نو تاسو څومره ملګري چې دوستان هغې نه مطالبه ده، مونږ خو د جندې مندې نه غواړو، تاسو ته پته ده. یعنې دوستان مې ډېر دي، یو دوه ملګرو ته مې وویل اوس به 2-3 جنریټره پې دلواله. خو نه زه هغه قصه نه کوم او نه چاته داسې وینا کوم. او تاسو د جمعې د جومات زمونږ ملګري یې او دا دی کې الحمدلله د حدیثو درس هم دی په دې مدرسه کې، د قرآن درس هم دی پکې، او زمونږ د جمعه هم ده پکې. د دې ډېر الحمدلله د دې ته بیاناتو یو ډېره ښه فایده روانه ده. نو تاسو چې څومره ملګري یې که داسې څوک وي چې هغه پکې پوره امداد، ځکه په جنریټر څه 1,00,000 روپۍ لګي کم و بیش. نو که څوک داسې وي، ځکه ډېر لوی د ثواب خبره چې رښتیا خبره ډېره لویه ثواب خبره ده.
تاسو ته فائدہ باندې د حدیث طالبان بتایلی جمعې مرګي دلته کې ذکر کیږي تصوف خدمت زمونږه فائدہ احمد قاری صاحب کوي هغه فائدہ هم ده یو جامع خبره ده او ډېر لوی ثواب بس تاسو کېږي ډېر لوی اجر او که داسې نه نو نور ملګري پکې لږ د زړه د اخلاص نه که تاسو یې څه واخېسته د زړه د اخلاص نه داسې د 10 روپو د 15 روپو چنده نه د زړه د اخلاص نه نو ډېر لوی ثواب دی اجر نه ما سره دی نه فائدہ احمد سره دی او نه بل چا سره دی الله سره دی الله دین سره نو د زړه د اخلاص نه صادر ګرځي او کدی نه بغیر هم څوک داسې 20 دوستان چې هغې پکې لږ زیات مدد کولی شي نو خیر دی مونږ ته بیا ځان له ووایه یا ما ته ووایه دوی ته نو بیا به څه طریقه به برابره کړو او د عمر زوی عمر ګرې د خپل طرف نه جومات چونه شروع کړې ده دا جومات زمونږ واقعي ډېرن شوی الله دې ولا اجر او برکت ورکړي او رب العالمین دې د دې اجر ولا په دواړه جهانه باندې نصیب ورګرځولي کې دې سبونو میانځ کې پوره وګرځي چې دا ملګري تعاون در سره نو زما وروڼو دا د علم برکت یو دریم مثال در کوم د علم د برکت د جالوت یو بادشاه ډېر ظالم د هغه په زمانه کې الله تعالی طالوت دا هغه ته په زړه کې واچولو چې ته د دې جالوت مقابله وکړه نو هغې دپاره طالوت یو لښکر تیار کړ چې لښکر یې تیار کوله نو لښکر له چې کوم مشر مقرره و په هغې اختلاف و لویه کارنامه وه نو هغه لښکر له چې کوم مشر مقرره و بادشاه چې کوم د جالوت ته مقابلې لپاره لښکر مقرره و نو له هغې یو وی ما مقرر کا بل وی ما مقرر کا بل وی ما مقرر کا نو هغه د هغې دپاره چې کوم مشر مقرره و نو هغې ولا طالوت مقرر کړ طالوت یې ولا مشر مقرر کړ نو چا وی چې دا غریب سړی او دی په ټولو خلکو کې غریب و وی دا غریب سړی دی مقرر کړ دا خو ډېر عجز سړی دی لم یؤتا له سعة من المال ده خو مال نشته دولت نشته او واقعي رښتیا خبره چې د غریب خبرې له څوک توجه نه ورکوي او چې غټ مالدار سړی یې مشر نو هر چا به خبرې له توجه ورکوله نو مشري داسې سړي له پکار ده هغه په دلیل کې څه وایي قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وی ګوره د مشرۍ دپاره څوک پکار دی هغه سړی پکار دی د فوج د مشرۍ دپاره د فوج د مشرۍ دپاره هغه سړی پکار دی چې خو طاقتوري هندو کې نه د ذهن نم طاقتوري د وجود نم طاقتوري ځکه زمانه کې به چې کم کمانډر ان چیف و توره به هغه سره مخکې به جنګېده یاري هم نه کوي د ذهن نم تکړی د وجود نم تکړی او بل پویا علم پکار دی نو وی چې دا کم طالوت ما تاسو دپاره مشر مقرر کړ نو دله الله څه ورکړي زاده بسطة فی العلم والجسم زاده بسطة فی العلم والجسم دله خدای پویه ورکړي دې ځکه مشر مقرر ګوره د دې قرآن د دې آیت نه معلومیږي چې هغه سړی به د فوج مشري چې هغه کې وجود والا زاده بسطة دا مطلب نه چې غوښې پکې ډېرې دي لکه د بشیر جان په شان دی خو بیا د ګرځېدو ني هغه مخکې نه جهاد څنګه وکړي زاده بسطة فی الجسم دا معنا چې وجود یې دومره تکړه دی چې خلک یې لرې دی نه وویني که نه نو تیارېږي او دا خو بهادر او علم پویه زیاته ده او په جهاد کې د پویې ضرورت نو وروسته قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فقتل داود جالوت واتاه الله الملک والحکمه دا هغې په لښکر کې حضرت داود علیه السلام هغه جالوت مردار که او چې څنګه یې مردار که نو هغه له بیا خدای پیغمبري م ورکړې ده او بادشاهي مولا خدای پاک ورکړه دا د علم برکت نو زما وروڼو علم چې دی دا د الله د طرف نه یو ډېره لویه رڼا ده هر پیغمبر د خدای عالم دی عالم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انما بعثت معلما انما بعثت معلما زه خدای دې لپاره لېږلی ما چې خلقو ته د خدای دین ورسوم معلم استاذ ته وایي د الله استاذ لېږلی ما علم بل ته ښودونکي چې د بل چاته علم وښیمه د الله معلم لېږلیم دنیا ته نو معلم به هلې چې په خپله خو علم وسري که نه چې چاته علم نه ورځي یو سړی هغه په سکول کې استاد و نو صاحب هغه
پا اردو پا کتاب کے راغلی وی درخت میں چیل بیٹا ہے نو چیل پا اردو کے ٹپوستا ہوئی نو آغا ترجمہ کئی وی درخت میں چیل بیٹا ہے وی پا اونا کے چیلے ناستے نو چاوتا وی ده خدای بنده وی چیلی اونی تا سنگا خیجی وی دا غرونو چیلی اونو تم خیجی وی اخوار خو نه پویده کنه چې چیل چیلی نو دا خو ټپوسته وی نو چې یو سړي ته خپله پویه نه وردي بل ته بس خاورې پویه وښایي نو د مارونو یوه خو دا خبره شوه چې علم هغه رڼا ده چې خدای پیغمبرانو له ورکړی علم هغه صفت ده چې د الله خپل صفت دی علم دا الله صفت دی الله په خپل علیم او خبیر دی او پیغمبرانو له خدای پاک علم ورکړی دی نو علم د دین دا ډېر لوی نور دی او ډېره لویه رڼا ده دا یوه خبره شو دویمه خبره درته وکړم د علم متعلق د برکاتو زمونږ د دنیا دې زمانه کې چې کوم رواج دی نو خلک د علم په مقابله کې د دنیا د هنرونو له ترجیح ورکوي د دنیا هنر له د دنیا دا چې کوم صناعت دي هنرونه دا درته اوس ښیم ټیک ته بېشکه انجینري دا د کمال شی دی بېشکه ډېر لوی د کمال شی دی د کمال شی انجینرینګ نه دی ډاکټري طب نه دی د کمال شی د انسان دا غوږ نه دی دا سترګه نه ده دا خوله نه دا نعمتونه دي بېشکه مونږ یې منو نعمتونه د خدای دي انسان ته په دنیا کې ډېره لویه فایده روانه ده او د آخرت فایدې هم ترې روانې دي نه انکار نه کوو خو د کمال شی نه دی که د کمال شی وی که نه د کمال شی نو دا به صرف او صرف الله تعالی انسان له ورکړو حیواناتو له به نه ورکړو زما سترګې نعمت د خدای دی زه پرې د دین کار کولی شم د کمال شی نه دی که د کمال شی وی نو بیا انسان له خدای د کمال شی ورکوي حیوان له نه ورکوي د سترګو زیات طاقت زما نه د پیشو دی د پیشو زما په تیاره کې هغه نظر نه لګېږي کم نظر چې په تیاره کې د چا لګېږي د پیشو لګېږي او دا د پوزې سیسټم زما نه زیات چې دی د میږي دی ما ته پته نه لګي په کوټه کې چې دی کې خواږه پراته دی او که نه دي پراته او دا طاقت خدای پاک چا له زیات ورکړی دی میږي له لږ ځای کې ته خواږه کېده اوس ورپسې ګوره چې هغه ورپسې کم دی نلین را روان کړي وي او د غوږ دا طاقت دا د انسان په مقابله کې د کوني نه زیات دی کوني پېژنئ که نه دا سارو کې چې پخوا چې به د خلکو غلاګانې کولې غلو نو دا کوني به یې ځان سره ګرځول نو کونی به په ځنګل کې باغی ګرځېدل نو کونی له به په خپه کې تاره چولې دا به ورسره مستقل وو نو هغه کونی به په ځنګل کې پرېښود نو کونی خو څاروي پسې زور کوي چې هغه څاروي له ځان رسوي نو چې کونی به کم خوا روان شو نو دوی به وایي دې خوا قافله ده دې کوني ته پته ولګېده کش پشې واورېدل د غوا میخې د څاروي کش پشې واورېدل نو چې دوی به په هغې طرف روان شو نو واقعي هلته به قافله کې خامخا څاروي وي نو هغه به یې لوټ کړله او که د خولې جبې طاقت د کمال وي خو د ما په خیال د خر نه کامل شی به بل نه نو د خر په شان غټ اواز بل څوک کولی شي د خر په شان اواز به څوک وکړي او که د وجود طاقت دا د کمال شی وي چې طاقت د زمري نه د کمال شی به بل کم او که د وجود لوړوالی د کمال شی وي نو د اوښ نه لوړ شی بل نشته کم دی نه ښکاري یا د اتي نه مضبوط درونوالی بل شی نشته دی او که ته وایې چې نه د کمال شی چې دی نو هغه څه شی دی عقل د انسان او پوی او شعور د شعور نو دا د شاتو د مچۍ په شان شعور د بل چا نشته دی زما انجینیر چې کلم انجینیرینګ کوي نو بغیر د اسبابو د آلاتو نه نشي کولی یو ګلکال چې تاله دیوال وی نو هغه شی څه دی هغه ګونګلو چې هغه ویدان کړی وي څه ورته وایي سال ورته وایي او هغه مزې چې ورسره نیزه دی د نیغ دیواله وایي چې معمولي رقي نو هغه ګونګلو به ویدان کي چې د دیوال سیده والی به معلوم کي ښکته پورته او هغه شی به رواني او دا ګوټ چې برابروي نو د ګوټ دپاره یا خښتې کېدي او یا پکې هغه څه ورته وایي هغه ګوڼیا پکې کېږدي نو هلی برابروي ګنې نه شي برابرو سوال نه پیدا کېږي او انجینر چې کله خپل انجینري کوي نو هغه سره خپل اسباب او آلات دي د هغې نه بغیر یې نه شي کولی او په رڼا کې به یې کوي چې ته به د ګیل کار نه لیدلی چې د شپې به کار کوي د شپې راته نه ښکاري انجینیر به د چېرته نه کتلی چې پول او کارخانه جوړوي د شپې جوړوي او که جوړي ځان ته به یې غټ لایټ لګوړي لیکن دې خوا د شاتو مچۍ ته وګوره د شاتو مچۍ په پیټۍ کې دننه چې ښه تیاري ګورې دا کار کوي چې لږه رڼۍ د پیټۍ نه به تښتي ښه تیاره کې دننه ځان له سیټ کورونه جوړ کړي پنځه ګوټه ده که شپږ ګوټه کور یې ځان له جوړ کړي د شاتو مچۍ او یو داسې په سیدی کې جوړ کړي نو ورسره سال شته او نو ورسره مزه شته نو ورسره پیمانه شته او د شاتو د مچۍ د کورونو چې کم دیوال دی
دومره مزیدار اعلی دیوالونه یو دیوال او بل دیوال د یو بل نه ویښته برابر فرق نه لري کوم ځای نه خشته اعلی نظام روان کړی دی څوک مچۍ لګیا دي خپل چې دی کوم باچا دی هغې تکوین وایي ملکه ورته وي هغې له خوراک راوړي او څوک بچو له خوراک ورکوي د بچو چې کوم خوراک دی او هورایل جیلی ورته وایي چې د بچو له 3 ورځو پورې یا 4 ورځو پورې دوی مخصوص خوراک ورکوي او بادشاه له ټول عمر ورکوي ما د یو سړي نه اورېدلي د یو ډاکټر نه وایي دا چې کوم خوراک د شاتو مچۍ دی بچي له ورکوي 3 ورځې او د بادشاه له ورکوي وایي که دا خوراک بوډا سړي وخوړ ځوانېږي خدای کم دی نه د دې په نوم رایل جیلي څه قسمونه په دې ډاکټرانو په ادارو کې رسېدي دي خو هغې کې چې ته زرمه فیصد هم دا شی نشته ډېر معمولي شی دی د کم ځای نه را پیدا کوي دا موم د کم ځای نه را پیدا کوي بعضې لګیا دي او هغې صاحبه د شاتو دا مچۍ چې دا کم دغی دا شات جوړ کړي ما دې پیټۍ کې غرار د یو ډایرکټر نه مې تپوس وکړو مې دې پیټۍ کې دا غرار ولي دا دننه ته به یې ګنې څوک پکې چالو کړی دی وایي دا شات چې کچوي که نه نو دا مچۍ ورته دا وزرې وي د ببوزي په شکل کې د اوبتې اوچوي چې دا شات ټینګ شي یا خدایه پاکه د الله نظام ته ګوره او څوک مچۍ راوړي اوبه د هغوی ډیوټي په دې ده چې اوبه راوړي څوک مچۍ راوړي په دې وزرو کې زیړ زیړ څیزونه نیولي ګل ورته وایي هغه راوړي هغه جمع کوي سټور کوي چې دا زما خوراک دی د بچو خوراک دی او څوک نور څیزونه راوړي څوک په پیټۍ د په خوله کې ناست دی خوله کې چې د بار نه مخالف سره نشي مچۍ مخالفه مچۍ چې راځي هغوی یې دقه دی کې اول ججمنټ وکړي چې وی ګوري چې دا خو د ما د پیټۍ نه ده د بلې پیټۍ ده بس 15 شپږ پرې راغونډې شو په هغه ځای هم مړه کړي پرېږدي نه او چې ورته پته ولګي چې دا خو د ما پیټۍ والا ده مخکې هلته کې ورته ګېټ لګېدی نو بیا پرېږدي چې داس په مخه دې ښه ورځه پې څوکیدارې مچۍ بېلې ناستې دي دلته او دا مې اورېدلي دي چې بعضې مچۍ څوکۍ کوي هغې بار ګرځي را ګرځي لکه دا ملک جس چې بار ګرځي را ګرځي چې د بار نه څوک حمله ونه کړي هغې د پیټۍ نه بار ګرځي را ګرځي ګوري را ګوري چې د بار نه غلطه مچۍ را نه شي کوم شات چې پاخه شي د پاسه پیسیلو لګوي بندي کړي چې دا خراب نه شي دومره نظام دا شعور خدای پاک دوی له نه دی ورکړی او چې د پیټۍ سینګ کېښوده 100 پیټۍ کېده 100 پیټۍ په یو ځای پرتې وي د یوې پیټۍ مچۍ بلې نه ورځي د هرې پیټۍ مچۍ به دي دا په سوونو ګزه مزل به کوي او دا خوراکونه به راوړي او هره مچۍ به خپلې پیټۍ ته ځي د خپلې نه بغیر بلې ته ورتلی هم نه شي دا نظام چې خدای د شاتو مچۍ له دا انجینیرنګ نظام څنګه خدای ورکړی هلکه طب د هغې یو مثال قاري طیب صاحب لیکلي دي په خطبات حکیم الاسلام کې وایي چې یو زمونږ په شهري علاقه کې اوسېدلو یو ځل ده وایي تللی و ما بانډې ته خپلوانو رشته دارانو کړ وایي چې هلته لاړم نو هغه ماحول مې ډېر خوښ شو چې دلته کې خو نه شغې شته او نه شور شته دی او زمونږ په شهري علاقه کې خو غر غور دی او لوګي دی او دوړې دي او دا د لکشو مکشو پر دی دا وایي هغې ته چې ستاسو خو ډېر ښه ماحول دی او ابو هوا ډېره ښشته ده هغې وایي چې واقعي ابو هوا ښشته را ماحول ښه دی خو موږ د بیزوګانو نه ډېر تنګ یو ځنګل نه راځي ډوډۍ رانه تختۍ کټوۍ تختۍ جامې تختۍ وایي په غم اخته یو وایي ما وایي چې اوس به م ته خلاص کړمه وایي څو ملګري یو ځای شو او وایي لاړم د بازار نه مې زهر راوړل او وایي ډوډۍ م پخې کړی زهر هم پکې په یو خاصه اندازه باندې واچول چې ورېږه دا د اوس به دا ډوډۍ به کېږي او شل 15 بیزوګانې دله اوس مړې کړم سبا به دله مړې کړم بل خلاص به کړم وایي چې ډوډۍ کې م زهر واچول بره موله په چت ته پاسه کېښودل وایي دې کې یو څو بیزوګانې راغلې مونږ ورته اوس پټ ناست وو چې دا به اوس مري که خیر وایي چې بیزوګان ډوډۍ اوچته کړه وایي بویه یې کړه وایي واپس یې کېښوده او زمونږ څیزونه خو خبر شو لاړی وایي یو څو نورې راغلې چې هغې راغلې ډوډۍ ماتې کړې وایي هغې په خولې په لاس کې ونیوې بویه یې کړې واپس یې کېښودې وایي چې مې کتل یو غټ بیز راغی ملګري ورسره دي ممکن نه دا به چې د باچاو نو هغه ډوډۍ ماته کړه او بویه یې کړه وایي بس لا یا به پکې ډاکټر صاحب و دغه حکیم صاحب وی خیر چې لږ ساعت تېر شوي بلا بیزوګانې راغلې او هر یو بیزو سره شنه پاڼه ده وی هغه پاڼې یو طرف ته کېښودلې او ټولې اونخه ته هغه ډوډۍ وخوړې ډوډۍ پاکې خلاصې کړې او بیا یو بیزو ورله وه پاڼې راواغېسته او ورسې وخوړله او بیا وی په کوټه د پاسه په ګډا شوې مونږ ته به نیر نه ښکتله او ګډېدلې چې تاسو مونږ ته زهر ایږدی ګوره اوس ګوره بیزو له خدای په سپېمو کې لیباټرۍ چولې ده دلته زهر چې مونږ معلومو
نو په لیبارټري هم نشو معلومول، یا لیبارټري به راته و چې دې کې زهر دی، لیکن بیزو له خدای په سپېمو کې لیبارټري سیسټم او یوازې زهر نه د زهر نوعیت هم پېژني چې دا کم قسم زهر دی او علاج یې مو سره شته. زر لاړې او سیبه پاڼې او پسې راوړه ویې خوړه. تاسو ګورو ته خدای ورته څونه پوهه ورکړی بیزو له. مونږ یو ځل دی ایوبیا ته تللي ولته کې دا سره کیلې اوس فروټ موټو نو موټر کې دننه پراتو نو شیشه رانه لاسې نیم کا خوب کې کولاو پاتې شوی نو بیزوګانې هلته ډېرې زیاتې دي. نو هلته کې څه بیزوګانې مونږ هغې ته ولاړو په تماشه باندې. یو هلک ما ته وي دا موټر د چا دی؟ مې ته وي هغه سامان خو دا ټول بیزوګانو تختو چې اوس مو کتل یو بیزو سره د کیلو ګوتی ده او په اونه کې ناسته ده، بل بیزو سره د مالټو ګوتی ده او په اونه کې ناسته ده، او مونږ سره ممپلي او بل سره د ممپلو ګوتی ده او په اونه کې ناسته ده. او ته یقین وکړه چې دا ټول خلک یې پرېښو، مونږ ته یې نیغ کتل، اګاړي پسې مونږ راوځغلېدو که نه، مونږ ته یې کتل او ښه مدېدار هغه مالټه به یې سپینه کړه، پوستکې به یې لاندې وغورځو او ټنګری به یې خوړل، نیغ نیغ راته ګوري. ملګرو ته مې ګوره دا مونږ یو درشن دا کوي چې دا ستاسو پلار دې باندې دا وایي. او کیله به سپینه کړه، ښه مدې پوستکې به یې وغورځو او چک به یې تېوه، او بل لګیا و هغه ممپلي به یې خوله کې واچول، پوستکي به لاندې وغورځول. مونږ ممپلي څومره په ګرانه خورو، پوستکي به یې لکه به خوله کې لاندې وغورځول او هغه چکې به یې ته تېر. یا خدایه پاکه دا انجینران او ساینسدانان د کومې راغلل؟ د خدای نظام. تبلیغ له څوک تلي و بار ملک ته، نو چې هغې واپس راتلل ته دا نو هغې کې یو کس و هغه به ږیره توروله او بار ملک ته لاړ، هلته خو پردې ملک و ږیرې نه تورولن چې واپس راته نو افریقې ته تللي. نو افریقا کې خو بیا ځنګل دی، لرې لرې ځایونه دي، دریابونه یې ډېر زیات. نو هغې غریب چای پخوله، ناستو دریاب په غاړه باندې او د یو کس ځان ته هغه څیزونه دي هغه ویښته پې توری، هغې ځان له خوشته کړي لګیا دی او نیمه ږیره یې دلته توره کړې چې واپس پاکستان ته ځو چې ویښته ځان له تور بیزو راله چې راله بس هغه سامان یې ترې غونډ په خلاص ونیو او دریاب ته یې وغورځو منډې. مونږ ورپسې منډې ووهلې خو بیزو را نار څه وتښتول. خدایه سړی حق حیران شو چې نیمه ږیره خو زما اوسه توره د نیمه سپینه پاتې شو. دا څه په غم وړېده، دا اوس بازار ته ځو، ایرپورټ ته به ځو، خلک وایي چې دا په داسې شوي دي، نیمه ږیره توره ده او نیمه سپینه ده. وی مونږ هم پریشان هلته خو بازارونه کې دارونه راغشتې وې او خو میره د صحرا د ځنګل دی. وی خیر بس مونږ هم پریشان وي. هغه دې کې یو بیزو راله ورسره ډکي دي ډکي واړه وی ډکي لاندې په هغه اور کې کېښودل، هغې ایرې یې کړل. مونږ تماشه کوو چې دا څه مسله ده. وی هغه ایرې یې داسې په ډکي راوګرولې او هغه ایرې رالي او په دې مخ مکې داسې او هغه چې کوم کس متاثرین والا دی که نه هغه نیمه ږیره توره شوې ده، هغه ته نیغ نیغ ګوري، هغه ته ګوري او هغه رالي پورې کوي. وی مونږ ته چې هلکه داروي دله راوړل، دا هماغه بیز دی چې سامان یې د نه وتښتو او دا د نور داروي دله ګو تا ته ګوري او دغه شی رالي او وی هغه وایي چې په غم مې ماخته کوې، په بل غم مو ته چې نه ته ورشه تا نه پسې دي خو که دلې دارو راوړي واقعي دا رنګ وي د ږیرې د توروالي وکړه او که نه نو د دریاب دی خو مخلاص وویندې که. وایي سړی مجبوره چې مجبوره کوي هغه غیرې را واغېشتې و، هغه بیزو ورته وي نیغ نیغ ګوري او په ټوله ږیرې یو شانتې ومږلې چې ویې مږلې ږیره ترې لاندې پرېوته، مکمل ویښته په ځمکه پرېوتل. اوهو مونږ هم حیران او پریشانه. هغه خوارم په جړا سر کې ده، خلک به وایي چې ته کال له به تبلیغ کې بار لاړې نو ږیره دې وخریده. دا دې څه وکړل؟ تبلیغ بدنامي شوه، زما بدنامي شوه، دا څه. او مونږ هم ډېر پریشانه او مکمل بیا پرېوت خفه و. وی خیر دې سره به څه کوو؟ وی چې واپس را روان شو څومره دې تېرې شوې او کوم نوې ویښته راووتل ټول تور راووتل، نوې چې راووتل مکمل تور راووتل. ګوره هغه بیزو له خدای دا شعور ورکړو، پوهه ورکړې چې دا دارو د دې علاج دی چې دا په سپینو ویښتو ومږه، سپین به دې ختم شي واپس به تور راټوکېږي. زه نن د دنیا په ډاکټرانو امریکا لندنه پورې وګوره د خدای وکړه دا دارو دې څوک هم پیدا کړي. یو ښکاري راته خبره کوله، وی یو مرغۍ مو ښکار کړه، وی چې مرغۍ م ښکار کړله نو وی د هغې دا خپه چې وه د هغې نه پټ تاو شوی و، د زیړ لرګي پټ. نو وی هغه پټم چې ته لرې که نو اډوکې مات شوی و، نو دا چل یې کړی دی چې هغه مات اډوکې یو بل سره یو ځای کړی دی او د زیړ لرګي پټ یې تاو کړی. د حیواناتو له هم خدای دا پوهه ورکړې. نو دا سترګې او دا څیزونه دا د خدای نعمتونه دي، د دې نه انکار مونږ نه کوو.
طب نه بغیر ډاکټر د علاج ونه کی نو ته به مونځ څوکې او ته به روژه څونیسې دا د خدای نعمتونه دي دې کې زه خبره نه کوم خو د کمال دنیا سره تعلق دی د کمال سیس چې دی نو هغه څه شی دی د قرآن او د سنت او د حدیثو پویه او علم نو علم دا د کمال شی دی ځکه خو رب العالمین قرآن شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای علم الاولین والآخرین څومره لویه پویه ولا خدای ورکړې ده او د الله پیغمبر د الله ډېر شاګرد دی او بیا ورته وایي قل رب زدنی علما پیغمبره دا ووایه چې یا الله ماله علم نورم زیات کې د علم دا نه وي چې د سترګو نظر راله نور زیات کا دا نه وي چې د غوږ د اورېدل راله نور زیات کا دا ورته نه وي چې د ژبې طاقت راله نور زیات کا دا ورته دا راته مه وایه چې د وجود طاقت راله زیات کا دا راته مه وایه چې مال راله زیات کا دا راته ووایه چې ماله علم زیات کا نو علم ډېر لوی نعمت دی رونو د دې خبرې زما مقصد دا چې تاسو هم د علم ته د قرآن او سنت خلکو لږه شا کړې ده الحمدلله مخکې په نسبت خو ډېره فایده ده اوس خو الحمدلله لیکن بیا هم تاسو له دا ترغیب در کوم چې تاسو مهرباني وکړئ دې ته توجه ورکړئ په خپل هم سناسره دین پوهه زده کړئ قرآن باندې ځان پوهه کړئ حدیثو باندې ځان پوهه کړئ او دا تاسو دا مشران چې زده کوئ په څه به زده کوئ چې ته که د ترجمې درسونه یې هغې ته کښېنئ او یا تقریرونه د علما واورئ دې سره هم ستاسو پوهه پیدا کېدی شي د دین څومره د علماو ترجمې دي په کیسټو کې یا نن سبا خو په دې شي کې میلاویږي که نه په دې میموري کارت کې نو د علماو بیانونه دا ډېر زیات تعداد کې واورئ دا نور څیزونه په دې بچو یې مورئ د نانو ته یې موروئ دې باندې به ستاسو د دین پوهه حاصله شي د قرنګې د علماو درسونه دي ترجمې دي هغه واورئ په دې باندې د دین پوهه حاصله شي او دا چې کوم بچي دي ستاسو دې کې یو بچي دوه بچي په مدرسه کې داخل کې چې علم حاصل کې انشاءالله آینده جمعه کې به راته د علماو مقام بیا بیان کړم چې د خدای په نزد باندې د علماو څه مقام دی الله دې موږ له د دین پوهه راکړي دی وی زمونږ امتحان دی سبا شروع کیږي الله دې پکې کامیاب کړي دې قرضدار دي الله دې له قرضونو خلاص کړي دی وی کور کې جګړه بې اتفاقي ده دا ډېر خطرناک شی دی خدای دې کور کې د اتفاق راولي او د دې امتحان شروع کړي الله دې پکې کامیاب کړي نسوار او سیګریټ اجتناب د لپاره وظیفه هم ښه شی دی خو خپله مقابله به کېږي مقابله به کې سره خپل قوت ارادي مضبوط کړي خلک دي چې هغې به کول ځان ته خلاص کو یوازې په وظیفه کار نه کېږي قوت ارادي مضبوط کو ځان ته وساتئ